مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. څه ډول کولی شو غوره شخصیت ولرو؟ ژوند له حال څخه د یو غوره او ځلانده راتلونکي پر لور سفر دی. پر ښه او بد باندې له پوهېدو سره سم تل په دې هڅه کې یو څو په هغه کار کې چې ترسره کوئ غوره والي واوسو، غوره لوبې وکړو، د خوښې وړ لوړې زده کړې وکړو، غوره دنده پیدا کړو، خوښې وړ عاید ترلاسه کړو او ګڼ نور دې ته ورته مسایل. خو باید له یاده ونه باسو چې له دې هر څه مهمه دا ده څو په پایله کې وکولی شو چې یو غوره انسان واوسو. په حقیقت کې باید ووایو چې د شخصیت له لحاظ ښه او د نورو د پام وړ کېدل هغه لویه لاسته راوړنه ده چې په ژوند کې درلودلی شو، ځکه دا یوه ښه دنده او شتمني نه ده چې موږ د خلکو په منځ کې محبوبه وي، بلکې دا زموږ شخصیت او غوره چلند دی چې پر نورو اغیزه کوي او د خلکو په منځ کې زموږ د محبوبیت لامل کیږي. په دې خپرونه کې له موږ سره پاتې شئ څو په ګډه سره پر دې پوه شو چې څه ډول کولی شو غوره شخصیت ولرو. په لومړي سر کې باید خپل ځان تحلیل کړئ. دا ومنئ چې بدلون کول په ناڅاپي توګه نه ترسره کیږي او دا یوه وخت نیونکې لړۍ ده. بدلون کول په یوه ځانګړې شیبه کې شوني نه دي، بلکې دا یوه اوږدمهاله پروسه ده چې د خپل ژوند په اوږدو کې باید ورته ورسیږئ. دا چې دغه حقیقت مو ومنه په لومړي قدم کې غوره ده چې خپل ځان تحلیل کړئ. آیا زه په رښتیا هم هغه څوک یم چې غواړم اوسم؟ هغه انځور چې نور یې زما په اړه له ځان سره لري څه دی؟ زه په رښتیا هم څوک یم؟ له خپلو څو نږدې او رښتینو ملګرو څخه د ځان په اړه پوښتنې وکړئ. ځان پوه کړئ چې هغوی تاسو ته د څه ډول شخص په سترګه ګوري، بد چلنده شخص، صادق شخص، رښتیا ویونکی شخص او که نور څه. ډیر کله موږ داسې اخلاق خپلوو چې ان په خپله مو هم باور نه کیږي، ځکه چې په غور سره خپل دروني شخصیت ته نه یو متوجه شوي. که چیرې ستاسو له 5 تنو رښتینو ملګرو څخه 3 تنه یې وایي چې ستاسو چلند ناسم دی، باید هغوی خبره ومنئ. نو کله مو چې د خپل شاوخوا خلکو سره د ځان په اړه خبرې وکړئ، د هغو نظرونو لیست له ځان سره ولیکئ چې ستاسو په اړه یې لري، څو پوه شئ چې په رښتیا مو اخلاق څه ډول دي او تاسو په رښتیا څوک یاست. په دې سره کولی شئ د خپل ځان په اړه یو واضح او روښانه تحلیل ولرئ. راځئ چې په دې هکله یو ساده تمرین ترسره کړو. یو کاغذ را واخلئ او په یوه خوا کې یې خپلې هغه ښېګڼې او نیمګړتیاوې چې په خپله یې په ځان کې وینئ ولیکئ. وروسته دغه کاغذ خپل ملګري ته ورکړئ او له هغه وغواړئ څو د کاغذ په بله خوا کې ستاسو ښېګڼې او نیمګړتیاوې درته ولیکي. البته ستاسو لخوا لیکل شوو ټکو ته باید ونه ګوري. له دغه کار وروسته د کاغذ د دواړو خواو ښېګڼې وارزوئ. کومې ځانګړنې او ښېګڼې مو د کاغذ په دواړو خواو کې شته، دا هغه څه دي چې په رښتیا یې هم په خپل ځان کې لرئ. دویمه طریقه: هڅه وکړئ هغه بدلونونه چې غواړئ په خپل ځان کې راولئ په واضح توګه مشخص وي. ښایي د ځینو دا ډول کارونو ترسره کول ویرونکي وي او یا تاسو ترې د خجالت احساس وکړئ، خو دغه ټکی په یاد ولرئ چې فرصتونه لږ دي او ډیر ژر مو له سترګو پناه کیږي. نو غوره ده چې په خپل ځان کې د غوره، مثبتو او اصلاحي بدلونونو د راوستلو لپاره هر څومره ژر لاس په کار شئ او ویره مو له ځانه لرې کړئ. سټیو جابز وایي هره ورځ سهار خپل ځان ته ووایاست چې نن مې د ژوند وروستۍ ورځ ده. د ژوند په وروستۍ ورځ مو څه ډول چلند کوئ؟ که فکر کوئ چې نن ستاسو او یا ستاسو د ملګري د ژوند وروستۍ ورځ ده، آیا بیا هم ورسره بد چلند کوئ؟ ښکاره ده چې له هغه سره به ښه چلند کوئ. نو غوره ده چې د تمرین په توګه دغه کار د څه مودې لپاره ترسره کړئ. هره ورځ خپل ځان ته ووایاست چې نن مې د ژوند وروستۍ ورځ ده. وبه وینئ چې چلند مو څومره بدلون کوي. دریمه طریقه: د مثبتو کارونو ترسره کول مو زیات کړئ. څېړنو ښودلې ده چې د مثبت کړنو او چلند ترسره کول د منفي کړنو تر پرېښودو ډېر اغېزناک دي. نو غوره ده ووایو چې د خپلو منفي کړنو او چلند پر له منځه وړلو باندې د تمرکز پر ځای د مثبتو کارونو پر ترسره کولو تمرکز وکړئ. دغه کار نه یوازې ستاسو ژوند مثبت مسیر ته هدایت کوي، بلکې د وخت په تېرېدو مناسب چلند له منځه وړي او ځای یې مثبتو کړنو او غوره چلند ته ورکوي. پر منفي کړنو باندې تمرکز کول تل تاسو ته د ګناه، ملامتۍ او عذاب وجدان احساس درکوي، او که هر څومره ژر خپل دغه منفي چلند له ځانه لرې نه کړئ، تل به د ماتې احساس کوئ. نو لکه څنګه مو چې وویل، خپل تمرکز پر مثبتو کړنو او چلند باندې ولرئ چې ستاسو او د نورو د خوښۍ لامل کیږي. څلورمه طریقه: په خپل ورځني مهالویش او کړنو کې مو بښنې ته ځای ورکړئ. د ډیری خلکو په ذهنونو کې داسې یو اختلال او ګډوډي شته چې د تیر وخت اړوند ده. فلانی ولې داسې وکړل؟ ولې داسې وویل؟ ما یې ولې ځواب ورنکړ؟
هرومرو به په راتلونکي کې ورسره حساب کوم. دغه ډول فکر کول انسان د لیونتوب تر پولې رسوي، خو غوره ده څو خپل ذهن پر مثبتو او بخښونکو فکرونو ډک کړئ. تل هغه کسان چې تاسو یې ځورولي یاست وبخئ. هر هغه څوک چې په راتلونکي کې هم ستاسو په زیان یو کوچنی کار ترسره کوي ویې بخئ. که چیرې په تیر وخت کې ستاسو په حق کې ظلم شوی او د یو چا لخوا ځورېدلي یاست، په یوې خوږې موسکا او رین تندي سره ووایاست هغوی مې بخښلي دي. بخښنه کول تاسو ته د آرامۍ، خوښۍ او مهربانۍ پیاوړی حس درکوي. که کولای شئ یوازې د 3 میاشتو لپاره دغه څه تمرین کړئ، له هیڅ ډول قید او شرط پرته نورو ته بخښنه وکړئ او د هغوی د تیروتنو او له تاسو سره د ناسم چلند په تړاو له هیڅ ډول غچ اخیستونکي فکر پرته هغوی ته بخښنه وکړئ، څو یې په خپل وجود کې بېساري مثبت اغیزې ووینئ. مهاتما ګاندي وایي هغه انسانان کمزوري دي چې بخښنه نشي کولای، ځکه بخښنه کول د پیاوړو انسانانو ځانګړنه ده. 5مه طریقه: خپل غصه کنټرول کړئ. غصه د انسان د وجود یوه برخه ده. د خلکو د غصې کچې ډیره د هغوی د چلند له ځانګړنو سره تړاو لري او تر ډیره حده پکې په خپله لاس نه لري. د بیلګې په توګه یو خونګرمه او احساساتي شخص د یو آرام او خونسر شخص په پرتله ډیر ژر غصه کیږي، خو دا چې غصه نه یوازې کولی شي په لومړي قدم کې د انسان شخصیت ته سخته ضربه ورسوي، بلکې د دې لامل کیږي څو همغه شیبه داسې یو عمل ترسره کړو چې مناسب نه دی او یا داسې چلند راڅخه صادر شي چې کولی شي موږ له ستونزې سره مخ کړي، ان تر دې چې د غصې له امله ترسره کړي کارونه مو ډیر کله د پښیمانۍ لامل کیږي. که چیرې تاسو د نورو له نظره یو غصناک شخص یاست، پر دې پوه شئ چې د همدغه عادت کنټرول مو کولی شي د خلکو پر وړاندې ستاسو شخصیت لوړ او وځلوي. 6مه طریقه: خپلې خبرې کنټرول کړئ. ډیری خبرې کول د ډیرو تیروتنو لامل کیږي. هڅه وکړئ د امکان تر حده لږې خبرې وکړئ، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د نورو په هکله نظر ورکولو ته اړ کیږئ. کله چې له تاسو څخه د کوم څه په اړه پوښتنه کیږي، هڅه وکړئ پر ځواب مو ډیر فکر وکړئ او له ځنډ پرته ځواب مه ورکوئ. هر شخص خپل ځانګړي احساسات او روحیه لري. ښایي هغه خبره چې تاسو ته ساده ښکاري د هغوی زړه ولړزوي. پیاوړی امریکایي سینمایي لوبغاړی پاولن پلیفس وایي هر څومره چې لږ خبرې وکړئ هغومره ډیر غوږ درته نیول کیږي. 7مه طریقه: خپلې تیروتنې جبران کړئ. په پای کې باید ووایو چې په کړنو کې تیروتنه کول یو عادي امر دی او موږ ټول چې هر څومره هم ښه انسانان اوسو، بیا هم ښایي د یو چا په هکله تیروتنه وکړو او د هغوی د ناراحتۍ لامل شو. پام مو وي چې که مو دا ډول تیروتنه وکړه، هرومرو یې جبران کړئ. اجازه مه ورکوئ چې وخت دغه ستونزه حل کړي. هرومرو هغه شخص ته ورشئ، په یوه ښایسته ګل او یوې کوچنۍ ډالۍ سره له هغه څخه بخښنه وغواړئ. بخښنه غوښتل تاسو لوی معرفي کوي او شخص دې ته متوجه کیږي چې ترسره کړې تیروتنه مو په قصدي ډول نه وه. اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې.